یو تازه واده کړې ښځې سره یو پیر ډیر زیات غلط او ناروا کار کړی دی چې دغه ښځې خپله واقعه په خپله بیان کړې ده او ویلي دي چې په ما باندې کوم حالت تیر شوی دی. دا ویډیو او دغه ښځې خبرې در سره شریکوم. تاسو مهرباني وکړئ دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ چې تاسو په ټول حقیقت پوه شئ. قدرمنو، دغه ښځه خپله قصه کوي چې مونږ ډیر په مینه باندې واده وکړو. زه مې د خاوند خوښوم او خاوند مې زما خوښو. تقریبا د واده 4 یا 5 کاله وشول چې زمونږ هیڅ اولاد نه پیدا کېدو. مونږ ډیر زیات علاجونه هم وکړل، ما هم علاج وکړو، خاوند مې هم علاج وکړو. مونږ کې هیڅ فرق او مسله نه وه، خو بیا هم زمونږ اولاد نه پیدا کېدو. د هغې نه پس مونږ ته خپلو خپلوانو مشوره راکړه چې په کشمیر کې یو پیر دی او تاسو هلته ورشئ، هغوی به ستاسو علاج وکړي، یعنې څه دوايي به درکړي یا به دم وکړي او هغې سره ډیر زیات خلک ښه شوي دي. مونږ هم ښه وګڼله او ویل مو چې مونږ ته الله تعالی اولاد راکوي نو مونږ به ضرور لاړ شو. مونږ په سبا سحر وختي د کشمیر خواته روان شو او چې ماسپښین کېدو مونږ هلته رسیدلی وو. هلته چې کله ورسېدو نو دغه 2 پیران په خپله ډیره کې ناست وو چې نور هم ډیر خلک راغلي وو او زمونږ نمبر چې راتلو نو ماښام ناوخته و. د هغې نه پس مونږ ته وویل شو چې ستاسو علاج به وشي، خو تاسو صبر وکړئ، یعنې نن شپه همدلته تېره کړئ، سبا سحر به ستاسو دپاره علاج او دوایي درکړل شي او تاسو به بیا په خپله مخه لاړ شئ. خیر مونږ هم هلته پاتې شو. هلته د شپې د ښځو دپاره بیل ځای و او د سړو لپاره بیل ځای. کله چې په مونږ باندې هلته خوراک وکړی شو نو په هغې کې په مونږ باندې یو قسم سستی راغله چې مونږ په ځان باندې پوه شو چې په دې خوراک کې څه اچول شوي دي. خیر مونږ په خپلو ځایونو کې سملاستو. ښځه وایي چې زه د شپې په ځان لږه لږه پوهېدم چې دغه پیران راغلل او د ښځو د ځای نه 3-4 ښځې ځان سره بوتللي چې په هغې کې یوه زه هم او دوی سره په جدا کمره کې ډیر زیات غلط او ناروا حرکات وکړل، یعنې غلط کار یې ورسره وکړو او ټولې هغه ښځې ځان سره بوتلې وې چاته چې د اولاد ضرورت و. زه سحر په خپل ځان باندې پوه شوم چې ما سره داسې کار شوی. خیر دغه پیرانو دوایي او دوا مونږ ته راکړه او مونږ په خپله مخه راغلو. خو څه موده پس زه ښه شوم، زما زوی هم پیدا شو، زما خاوند هم ډیر خوشحاله و، خو زما خاوند هم په دې باندې پوه شوی و چې ما سره داسې ناروا عمل شوی دی ځکه چې هغه زه لیدلی وم. زما خاوند رانه پوښتنه وکړه چې اوس خو هر څه شوي دي، خو رښتیا ووایه چې په هغه شپه باندې څه شوي وو. زه په ژړا شوم او ما ورته وویل چې په هغه شپه باندې هر څه وشول نو زما په اختیار کې نه و ځکه چې داسې یو ناروا عمل ما سره دغه پیرانو وکړو او زما په اختیار کې هیڅ ځکه نه و چې زه په ځان نه پوهېدم او ډیر د نشې او سستۍ په حالت کې وم. مونږ الله تعالی ته توبه وویسته او په خپلو کړو باندې پښیمانه وو ځکه چې دا هر څه زمونږ د لاسه شوي وو. نو دوستانو، هر چاته په کار دی که د چا اولاد نه پیدا کېږي نو لږ صبر دی وکړي یا دی د ډاکټرې نه علاج وکړي. هیڅکله دی هم داسې نه کوي چې په دې پیرانو باندې ګرځي ځکه چې دا پیران نور هم ستاسو ژوند بربادولی شي څنګه چې دې ښځې سره وشول. امید لرم چې د دې ویډیو نه به تاسو څه زده کړه کړې وي. دا ویډیو در سره خامخا لایک کړئ. زموږ چینل پښتو پوسټ در سره هم سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي. ډیره مننه.